Number 1. زه نن ورځ رخصت یمه. I am up today. I am up today. ما دلته رمه پیله. I was grazing cattle here. I was grazing cattle here. د grazing مقصد دی رمه پیل. کیټل رمې ته ویل کیږي. د هغې یوازینی ورور په جنګ کې ووژل شو. Her only brother was killed in battle. Her only brother was killed in battle. battle ویل کیږي جنګ. تا ماته دروغ وویله. You lied to me. You lied to me. موږه اور بل کړ. We lit the fire. We lit the fire. کوټه صفا کړه. Clean up the room. Clean up the room. لمر ځلیږي. The sun is shining. The sun is shining. shining مقصد دی ځلیدل. سپی مړ کیږي. The dog is dying. The dog is dying. قانون بدل شو. The law was changed. The law was changed. law مقصد دی قانون. هغه بال په لغته وواهه. He kicked the ball. He kicked the ball. kick معنی دی په لغته وهله. دا مڼه چا پټه کړله. Who stole the apple? Who stole the apple? د بس کرایه څومره ده. What is the bus fare? What is the bus fare? اورګاډی اوس لاړ. The train just left. The train just left. left د لیو دویم حالت ده. دلته بس راځي. Here comes the bus. Here comes the bus. هغه زه په سر وهلم. He hit me on the head. He hit me on the head. hit معنی ده وهل. یخ ویلې شوی ده. The ice has melted. The ice has melted. ice معنی یخ. melt ویلې کېدل. melted دریم حالت ده. په دفتر کې ما ته زنګ وکړه یا تلیفون وکړه ما ته. Call me at the office. Call me at the office. office معنی ده دفتر. زه د شور سره عادت یم. I am used to the noise. I am used to the noise. used to عادت لرل. noise شور ته ویل کیږي. ته به د بس څخه پاتې شي. You will miss the train. You will miss the train. راځه چې د استاد نه پوښتنه وکړو. Let's ask the teacher. Let's ask the teacher.
ډاکټر به څه ووایي؟ What will the doctor say? What will the doctor say? هغه رباب غږولی شي، یعنی رباب یې زده ده غږولی شي. He can play the guitar. He can play the guitar. Guitar معنی ده رباب. play معنی غږول. دا مڼې پخې دي. These apples are ripe. These apples are ripe. ripe معنی ده پخې. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم، تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.